د نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره ملګرو زموږ د چینل د سبسکرایب بټن ووهئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نښان هم ووهئ. السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د صحت جامې به مې پر تن وي دوستانو. نوی مطلب مې درته راوړی دی دوستانو چې انسټاګرام د فیسبوک د یوې ورځې خرابتیا په صورت کې څومره ګټه وکوله دوستانو، او فیسبوک د څومره وخت څخه وروسته جوړ شو. نو دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کړو. تر ویډیو شروع کېدو د مخکې دوستانو که چیرې تاسې غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې وګورئ، دغه زموږ د چینل بټن چې کاټئ دوستانو، ورسره دغه ویډیوز باندې کلیک وکوئ. دلته موږ ډېرې په زړه پورې ویډیوګانې اپلوډ کړي دوستانو، تاسې کولی شئ هر یوه وګورئ او خپله ګټه ترې واخلئ. نو دوستانو د فیسبوک او د انسټاګرام هغه ستونزه چې وه دوستانو، هغه د 14 ساعتونو څخه وروسته حل شوه. په 14 ساعتونو کې دوی وتوانېدل دوستانو خپل سیسټم ریکور کړي او هغه کومه ستونزه چې رامنځته شوې وه هغه له منځه یوسي. دوستانو د فیسبوک کارکوونکو پر خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي دوستانو چې دوی وتوانېدل چې د 14 ساعتونو په شاوخوا کې بیرته خپل سیسټم ریکور کړي، او هغه کسانو څخه دوی زیاته بخښنه غوښتې ده دوستانو چې هغه فیسبوک کاروونکي دي چې وایي چې دا موضوع رامنځته شوې وه. ډېری خلکو ویل چې دا یو سایبري برید و پر دغه باندې، پر فیسبوک باندې، خو دوی وایي دوی دا نه مني، ځکه دوی وایي دا یوه تخنیکي ستونزه وه. او اوس دوی وایي خلک کولی شي فیسبوک او انسټاګرام ته لاسرسی ولري، ورسره مسنجر کې هر څه کولی شي واستوي او راواستوي. او بل د دې سره دوستانو انسټاګرام له بله پلوه په دغه 14 ساعته خرابوالي کې نورو شبکو ته ګټه وشوه. د ټلګرام باني په خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د ټلګرام 3 میلیونه کارکوونکي زیات شوي دي دوستانو. په 24 ساعتونو کې د فیسبوک د خرابتیا له امله په مسنجر کې میسجان نه تلل او څه پکې پوسټ کېدل نه دوستانو، د هغې وجې نه دوی ته دومره ګټه رسېدل. د 3 میلیونه کسان دوستانو 13 لکه کسان د فیسبوک څخه اوښتي دي او ټلګرام کې اکاونټونه ځان ته جوړ کړي دي. نو دا و مهم مطلب چې په فیسبوک کې خرابتیا راغلې وه د 14 ساعتونو لپاره. نو هغه ستونزه حل شوه په 2019 د مارچ په 14 دوستانو 4:05 بجو د پی ام څخه دا ستونزه رامنځته شوې وه. نو 2019 د مارچ په 14 تاریخ باندې حل شوه. مننه دوستانو، د نورو مطلبونو لپاره هم زموږ سره پاتې شئ.